السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه خان محمد یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دې ویډیو کې به ستاسو د یوټیوب په هکله معلومات درکړم، خو په دې هیله چې ویډیو به راسره تر پایه پورې وګورئ. دا چې د انټرنیټ له لارې په ډېرو لارو پیسې ګټل کېږي، خو یوه تر ټولو ښه لاره یې یوټیوب هم ده. تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې چینل جوړ کړئ او ویډیوګانې اپلوډ کړئ. د 1000 سبسکرایبرو او 4000 واچ ټایم وروسته ستاسو چینل د پیسو ګټلو ځواک ګرځي. خو اوس په یوټیوب کې په میلیونونو کسان کار کوي او ښې پیسې ترې لاسته راوړي، خو په افغانستان کې اوس هم ډېر کسان په دې باور نه لري چې د انټرنیټ له لارې هم پیسې ګټل کېږي. په دې ویډیو کې به تاسو ته یو داسې ویبسایټ وښیم چې تاسو د هر چینل په هکله معلومات ترلاسه کولی شئ، چې هغه د میاشتې د خپل چینل څخه څو پیسې ګټي او د کال څو پیسې ګټي، او د هغه رقمې نور هم ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. نو له دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د ګنټې په نښان باندې هم کلیک سره وکړئ او فعال اپشن کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو لومړی راسئ، تاسو به دلته یو براوزر خلاص کړئ. دلته چې هر یو براوزر خلاصوئ فرق نه کوي، که کروم راخلاصوئ که ګوګل راخلاصوئ، چې هر یو براوزر راخلاصوئ فرق نه کوي. نو زه راځم سمسنګ انټرنیټ براوزر راخلاصوم. نو تاسو کله دلته براوزر راخلاص کړو، بیا دلته په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ سوشل بلیډ. تاسو په سرچ کې دلته ورته ولیکئ سوشل بلیډ .com. ما تاسو په سکرین باندې هم درکړی ده. نو تاسو کله دا ورته ولیکو، بیا تاسو دغه سرچ کړئ. نو اوس به تاسو لږ صبر وکړئ تر څو تاسو دغه ویبسایټ راواړوي. نو دوستانو، تاسو به دغه رقم یو ویبسایټ راواړوي. نو تاسو کله دغه ویبسایټ راواړوي، نو دلته تاسو د هر یو چینل په هکله معلومات ترلاسه کولی شئ. نو دلته تاسو په دغه سرچ کې تاسو د هغه چینل نوم ورکړئ. کله چې تاسو د چینل نوم ورکړو، چې د هر یو چینل نوم ورکړو، هغه چینل تاسو ته راړوي. بیا تاسو د هغه چینل په اړه ټول معلومات ترلاسه کولی شئ، چې هغه د خپل چینل څخه د میاشتې څو روپۍ ګټي. نو زه اوس دلته یو چینل نوم ورکوم، دلته ورکوم فیکي ټي وي. نو تاسو کله دلته نوم ورکړو، بیا تاسو دغه سرچ کړئ، او کله چې مو سرچ کړو، بیا به تاسو دلته لږ صبر ورته وکړئ تر څو هغه چینل راواړوي. نو دغه دوستانو دلته یې چینل راواړولې. دلته به تاسو چې کله دغه چینل راواړوي، بیا دلته تاسو د سلکټ چینل باندې کلیک وکړئ. نو دغه دوستانو دغه چینل یې راواړاوه. زه به تاسو د دې چینل په هکله معلومات درکړم. دوی فني یا ټوکي ویډیوګانې جوړوي چې په ډېر لنډ وخت کې دوی ډېر پرمختګ کړی ده. دوی تر دا مهاله پورې 80 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او 15,460,000 سبسکرایبر لري. او دغه رقم چې تاسو دوی د چینل د پیسو په اړه معلومات درکړم، چې دوی له خپل چینل څخه د میاشتې څو پیسې ترلاسه کوي. نو دوستانو، تاسو کله دلته لاندې رالاستئ، دلته اسټیمیټډ منټلي ارنینګ، دلته دوی له 2K څخه نیولې تر 30K پورې دوی له خپل چینل څخه د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. یعنې له $2000 څخه نیولې تر $30,000 پورې دوی له یوې میاشتې له خپل چینل څخه پیسې ترلاسه کوي. او لاندې اسټیمیټډ ایرلي بنډل، دغه بیا د کال ده، له 40K نیولې تر 383K پورې، یعنې له 4000 نیولې تر 3,83,000 پورې دوی له خپل چینل څخه د کال ترلاسه کوي. یعنې بیخي ډېر ښه دوستانو. نو دغه رقم تاسو دوستانو د دې چینل په هکله نور هم ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. تاسو دلته لاندې رالاستئ، دلته تاسو دوی د سبسکرایبرو په اړه چې تېره میاشت دوی څومره سبسکرایبر ترلاسه کړي دي، تاسو دلته نور هم ډېر معلومات په دغه ویبسایټ کې د هر چینل ترلاسه کولی شئ. او دغه رقم که چېرته تاسو غواړئ د یو چا د چینل په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو تاسو دغه ویبسایټ ته راځئ. دغه ویبسایټ کې تاسو د هر چینل په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. یوازې که تاسو دغه ویبسایټ ته راشئ او دغه ویبسایټ کې تاسو د هر چینل نوم ورکړئ، نو هغه چینل تاسو ته راړوي. بیا تاسو د هغه چینل په اړه ټول معلومات ترلاسه کولی شئ، چې هغه له خپل چینل څخه د میاشتې څو پیسې ګټي، د هغو د سبسکرایبرو په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه رقم د هغو چینل نور هم ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. نو ډېر خوندور ویبسایټ دوستانو. که چېرې تاسو غواړئ د یو چا چینل معلوم کړئ چې هغه له میاشتې له خپل چینل څخه څومره پیسې ګټي، نو تاسو یې په دغه ویبسایټ کې په اسانۍ سره معلومولی شئ. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. الله مو مل شي.